په میدان وردګو ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري له اړمنو او هغو کسانو سره چې د بېوزلۍ له امله سوال کولو ته اړ شوي وو مرسته وشوه. مسؤلین وایي یاده مرسته له 80 کورنیو سره ترسره شوه. په هر ولایت کې 80 نفر هغه نیسو د 80 فامیل نیسو د دې لپاره چې دوی ته بیا د کور په سر 15000 روپۍ او بعض خلک چې تعداد یې ته 2 نفرو کم وي او یا 2 نفر وي 4000 افغانۍ توزیع کړو. اړمن کسان د اسلامي امارت له مرستو خوښ دي، وایي چې له وړاندې په ډېرو ستونزو کې وو او اوس یې اسلامي امارت په هر وخت کې لاسنیوی کوي. ما خو زه جوړم کار میکنم، مزدوری میکنم، بنایه یا هر شی کار میکنم و سرطان یم مزدوری نشم که از دیدل رغله کوم مدرک کوم شاید ما په واسه قدرت کې منشته نه داد موږ نه امارات اسلامي نه مننه کوي چې موږ په دغه کې مرسته وکړو موږ سه کومک وکړو. د ویلو ده چې افغاني سرې میاشتې ټولنې سږ کال په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا 8000 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې.